السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، د دغه دنیا مثال حضرت عیسی علیه السلام مبارک په یو څو خبرو کې ذکر کړی دی. حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې دغه دنیا مثال په شان د درې ورځو دی، یا په شان د درې غنټو دی، یا په شان د درې سکندونو دی. حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې په دغه درې ورځو کې موږ تاسو سره چې کوم موقع ده چې دغه موقع نه موږ تاسو فایده غستلی شو، په هغې کې موږ تاسو سټرګل کولی شو، په هغې کې موږ تاسو عبادات کولی شو، په هغې کې موږ تاسو ښه ژوند تېرولی شو، او په هغې کې موږ تاسو ورځ د آخرت دپاره توښه تیارولی شو. حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې په دغه درې ورځو کې یو ورځ د پرون ورځ ده چې هغه تېره شوله، په یو قیمت باندې د دنیا یو حاکم دغه ورځ نشي راواپس کولی. او دویم هغه ورځ ده چې هغه راتلونکي ده په موږ تاسو باندې. دغه راتلونکي ورځ علم موږ تاسو ته نشته، ځکه چې نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې دغه مرګ دومره قریب دی، دومره نږدې دی. زه چې کله ښي طرف ته سلام وګرځوم، هسې نه چې ګس طرف ته سلام ګرځوم مرګ راشي. یعنې دغه مرګ انسان ته دومره قریب او نږدې دی. نو حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې دغه دویمه کومه ورځ ده هغه راتلونکې ورځ ده چې تا ته د هغې علم نشته چې په هغې کې به ته ژوندی او که نه. چې موږ تاسو سره په ژوند کې پاتې دو هغه صرف دغه یو ورځ دو چې هغه د حال ورځ دو، هغه موجوده ورځ دو، هغه موجوده ګنټه دو چې په دغه ورځ باندې، په دغه ګنټه کې، په دغه سکند کې موږ تاسو د الله جل شانه عبادت کولی شو، جنت لپاره توښه تیارولی شو، خلکو سره حسن سلوک کولی شو، او په دغه ګنټه کې، په دغه ورځ کې، په دغه سکند کې موږ تاسو سټرګل کولی شو، محنت کولی شو، کوشش کولی شو. نو ګران کتونکو، موږ تاسو ټول له پکار دي چې موږ تاسو هغه کار چې هغه په اوس ګنټه کې، هغه په اوس سکند کې، هغه په اوس ورځ باندې کېږي، چې هغه کار موږ تاسو سبا ته پرې نږدو، او موږ تاسو چې په دغه نن ورځ باندې سبا له پښیمانه کېږو، نو موږ تاسو له پکار دي چې نن نه داسې یو عمل وکړو، په دغه ورځ باندې داسې یو عمل وکړو چې سبا له موږ تاسو په دغه ورځ باندې پښیمانه نه شو چې کاش چې ما دغه کار پرون کړی وی. نو ګران کتونکو، د دغه وخت نه، د دغه زمانې نه، د دغه وخت نه، د دغه سکندونو نه، د دغه حالاتو نه فایده اخیستل دي چې هغه فایده د الله جل شانه عبادت کول دي، د هغه رضا موندل دي، او جنت لپاره تیاری دی چې هغه د جنت لپاره توښه تیارول دي. الہ العالمین دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.